په بلخ ولایت کې د پختې د پروسس فابریکه لرونکو رئیس وویل چې د افغانستان کروندګر په کلنۍ توګه 300 میلیون ډالر د پختې د نه استاندارد له امله له زیان سره مخ کیږي. سالانه 300 میلیون دلار بسیار پیسه است. اگر مثال یک بخار پخته 224 کیلو پخته امروز 11.5 هزار روپیه است. اگر دمی پلیدی شوم پلاستیک ما نبگوییم امی 224 کیلو پخته ما که یک بخار به رواج وطن ما گفته میشه این به 16000 به 15.5 هزار میرسه. د بلخ ولایت مرستیال والی په دې اړوند د خبرو پر مهال د فابریکه لرونکو د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د هوارولو څخه د ډاډ ترڅنګ په نړیوال معیار برابر د پختې په پروسس ټینګار وکړ او له ټولو کروندګرو څخه یې غوښتل چې د پلاستیکي بورویو پر ځای له تاري بورویو څخه ګټه واخلي. کدام چیزی که با امر مفید از هم را چه بکنم، کدام بوجی که یا کدام قناری که جور شد از پخته اینا را هم تکنه 50 رفع بی داره، خوردش کسا 10 رفع بی داره و مکالانش 50 رفع بی داره و سهولت برای مردم بیایا، بر دهاقین بیایا، با غریب و غربا بیایا و اتفاق داشته باشیم امی زراعت خدا تراقب بیتم. اگر ما اختلاف داشته باشیم یکیش این قناه را خوش بکنیم دیگه قناه را خوش بکنه یکی دیگه را بزنه دیگه کپی بزنه اختلاف و غال مغال برو بیا دوا و دنگل محکمه برو ولایت برو ولسوال برو روز تیر بشه. ورته مهال د بلخ ولایت د کانونو او صنایعو خونې او د پنبې او نباتي غوړیو رئیسانو د خپلو ویناو پر مهال د ټولنیز اقتصاد د ودې او پراختیا په برخه کې د تاري بورویو دودیزه کول مهم او ارزښتناک وبلل او له ټولو کروندګرو څخه یې غوښتل چې له تاري بورویو څخه په ګټې اخیستنې د اقتصادي ځان بساینې او په نړیوالو مارکیټونو کې د بازار موندنې په برخه کې له صنعتکارانو څخه ملاتړ وکړي. وزارت زراعت تصمیم گرفت که من باید دیگه در قنارهای پلاستیکی باید پخته جمعواری نشود و پخته به توسط قنارهای نخی جمعواری شود در شرکت ها آورده شود که صادرات ما زیاتر شود. ټول خصوصي مستاجرینو په دې باندې او همداشان دهقانانو په دې باندې ان شاء الله چې قناعت وکړي چې د کنار پلاستیک کنار څخه په آینده کې استفاده ونشي. نو دا یو ډېر آینده سازه خبره ده. د پنبې د صنعت په برخه کې یو غټ انقلاب راوستلی سي. دا چې بدبختانه په تیرو کلونو کې د پلاستیک کنار څخه استفاده شوې ده او دا د خلکو فرهنګ ګرځېدلی دی. د افغانستان د پنبې ارزښت ډېره کم کړی دی. له بلې خوا یو شمېر نورو مسؤلینو هم له صنعتکارانو څخه د ملاتړ ترڅنګ ټینګار وکړ چې کروندګر باید په دغه ولایت کې له تاري بورویو څخه ګټه واخلي. دغه د پلاستیک په بوجو کې چې ما او تا پنبه ټولوو دا زما او ستا د پنبې نرخ دي. ګوره دا تجاران ټول ناست دي. دا چې د دې ځایه سواري ده کې و تاجکستان ته هلته یې نه اخلي. دغه تارونه په دا پخته کې وي کې پروسس کې په دغه پخته کې دا د ژړو کنارو چې شوي اتارونه وي دا ګټه نه کوي. دغې خوا چې بیرته راواپس دي. انشالله مطمئن هستیم چرا که ادارات خیلی مصمم بودن و امیدواری برای ما خلق کردن و ما فکر میکنیم که به پلاستیک نه گفتن یا نه گفتن امروز روز آخری است که شما شاهدش هستید. همداراز د بلخ ولایت د کرنې ادارې رئیس خوښي څرګنده کړه چې کروندګر به له دې وروسته د کرنې او مالدارۍ وزارت د لارښوونو او څېړنیزو برنامو پر اساس د پلاستیکي بورویو څخه ګټه نه اخلي. ځکه چې خبره خو دغه یوه خبره ده چې پلاستیکي بوجي خبره ده چې پلاستیکي بوجي نور باید استعمال نشي. هغه بوجي استعمال شي چې تجارانو او شرکتو والا راوارد کړي دي راوړي دي ستاسو دپاره. نو په دې کې مو د ولسوالان صاحبانو او د زراعت مدیرانو چې په ولسوالۍ کې د هغو څخه دا غوښتنه ده چې نور دغه بوجي مخنیوی وکړي او دغه بوجي نور استعمال نشي. ځینې کروندګر له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او ژمنه کوي چې له دې وروسته به د پلاستیکي بورویو پر ځای له تاري بورویو څخه ګټه اخلي. تجارا هم کمی موافق باشه با قنارهای لاتایی در دسترس ما قرار بده و میخواهیم که نرخ پخته ما را بلند ببره. یعنی میخواهیش ماست دیگه خیر خلاص دیگه پلاستیکی بوجی را نمیگیم. به صفت یک دهقانی تو وعده میکنیم که همه از پلاستیک اگر چیزی استفاده میکنه نقص دهقان هم است و نقص همه تجار هم است. د یادولو وړ ده چې افغانستان په کلنۍ توګه د پختې په برخه کې د پلاستیکي بورویو څخه د ګټې اخیستنې له امله 300 میلیون ډالر زیان سره مخ کیږي.